سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان کې 2106 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما ویلي دی چې هغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال 2106 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې او ګڼ پخواني چارواکو عدالت له وړاندې کېدو پرته وژل شوي دي. یونما د جولای په 20 په خپل ریپورت کې ویلي دی چې په 2021 کال کې د اګست له نیمایي څخه د سږني کال د جون تر نیمایي پورې په افغانستان کې ټول 200 کسان وژل شوي او 1406 ژوبل شوي دي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو په اړه ریپورت کې راغلي دي چې ډېر بریدونه د اسلامي دولت داعش خراسان څانګې کړي دي او زیاتره کسان په قومي او مذهبي اساس په نښه شوي دي. یونما ویلي دي د اګست په نیمایي کې پر افغانستان له واکمنېدو سره سم د ښځو کار او تعلیم محدوده شوي او پر رسنیو بندیزونه زیات شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته کار اجازه ورکوي خو په دې اړه نور وضاحت نه کوي او همداراز دریځ لري په یو کمیسیون تر 6 ټولګي پورې د نجونو تعلیم په اړه د تګلارې پر جوړولو کار کوي. د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر په کلني رپورټ کې دا هم ویلي دي چې طالبانو ګواښ شوي حکومت چارواکو او امنیتي غړو ته بښنه اعلان کړې وه خو په وینا یې پر دې عمل نه دی شوی او د پخواني حکومت لږ تر لږه 116 چارواکي عدالت له وړاندې کولو پرته وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د دې رپورټ په غبرګون کې څه نه دی ویلي. په تېرو وختونو کې د پخواني چارواکو د وژنو دعوا رد کړې دی او ویلي دی چې د ډول پیښو پلټنې کوي. خو یونما په رپورټ کې اندېښنه ښودلې چې جرمونو تورن تعلق چارواکي نه سزا کیږي او همداراز د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د استخباراتو ریاست په اړه ځانګړې اندېښنه ښودلې چې بشري حقونو تر پښو لاندې کوي. که چېرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.